او په دې سړي باندې څه رقم رش دی د دې خو دا ته را کار برابر و دا خو به ډېر په مخ ولاړ شي دا خو زما تربور دی ودره څه چم ورسره وکړم بس اوس کیسه په ذهن کې راغله بس اوس به کار ورکوم دا رقم کار به ورکوم چې دی بیا په ګرځ وم په یاد کې لري ښه ډاکټر صاحب نور خیر خیرت ته شکر دی پیر صاحب ته څنګه رې شکر دی د رب راضي ته ښه کور ته کښېنه ښه دي السلام علیکم پیر صاحب وعلیکم سلام ستړی مه پیر صاحب ستړی مه شې څنګه خیریت دی شکر دی خیر دی پیر صاحب یو عرض مې در ښځې څنګه کار به راوکړې څه ته عرض دی وروره پیر صاحب زما تربور دی نوی کاروبار یې سټارټ کړی دی نو ډېر پر مخ روان دی زه دا غواړم چې دا کاروبار یې برته دی ور ودروم ښه و نو ته دا راته ووایه ته دا ستا تربور ختمه یې که کاروبار ور ختمه یې یا تربور ختم که کاروبار یې پخپله ورسره ختم کېږي بیا تربور صاحب ښه و مطلب ستا تربور ختمه یې و تربور ختم که چې کاروبار هر څه بس ختم شي بس بیا هر څه ختم کېږي د ما سره دغه تعویض پروت دی و دا په 1.5 لک روپۍ دی چې دا ستا تربور ته ورکې و بس ستا تربور ختم شو بس پیر صاحب د څونه ټیمه څه زه تا ته وایم چې دا شی مه کوه دا کوډ او دا تعویضونه دا ناجایزه کار دی او تا دا ناجایزه کار په مخه اخیستی د خلکو کورونه ور خرابوي پیر صاحب ډاکټر صاحب زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم ډاکټر صاحب زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم پیر صاحب زه 2 لک روپۍ د دې تعویض غدر کوم 2 لک روپۍ ښه د دې 2 لک روپۍ راکوې چې دا ستا تربور ختم شي زما تربور بالکل ختم شي نوم نشان یې لا ختم په ګارنټي یې ختموم ما دا ستا تربور ته دا زما تعویض ورکه تربور دې ختم بس سید ټیک اوس دې زه 2 لک روپۍ در کوم بس ما ته خالي دا تعویض راکړه بس Baba pise, baba pise. دا دې زوی وخت ډاکټر صاحب زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم زما کار دنده دغه دی ورته بیا واده نور په خپل کار ته ډېر ښه پوهېږې خو زه دا درته وایم چې دا د خلکو کورونه مور خرابوه دا ښه دنده نه ده چې تا په مخه اخیستې ده ډاکټر صاحب زما کار دغه دی زه په خپل کار ډېر ښه پوهېږم وای زما تعویض چا واخیست دا تا واخیستی یا به موږ نه دی اخیستی چیرته تعویض دا څه شو نه یم په خبره څه شو وای زما د زوی غږ نه دی ته درځه دا زما زوی څه به وشو وای زوی وای ای څه در سوي ده تا د کومې خوا دا تعویض راواخیستی پیر صاحب سل واره مې درته ویلي وو چې ناجایزه کار مه کوه دا کوډې او تعویضونه مه کوه د بل کورونه ور خرابوې نن دې کوم انجام دی د خپل زوی دې څه حال دی خپل کور دې خراب کوي ستی د 2 لمبر پیران د وجې ښه ښایسته پیران چې دي بدنامه دي د 2 لمبر کاروبار به دا انجام وي اوس نو ورته کښېنوه دا زوی ته ژاړه